السلام علیکم درنو دوستانو، ښه یاست؟ جوړ بخیر. یو دوست محترم موږ نه سوال کړی و چې که زحمت نه کیږي د مایکرولیب دغه درې میتود چې د یو end to point دی، یو end point دی او یو کینیټیک دی، دغه باره کې که ماته تشریح راکړي چې دغه کوم میتودونه دي، یا end to point شي دی، end point شي دی او کینیټیک شي دی. ډیر لاند ځواب به درکم. end point او point to point دغه دوه میتودونه چې دي د بایکروم لپاره استفاده کیږي، د هغه مواد لپاره چې رنګ تولیدوي یا رنګ جوړوي، لکه ګلوکوز، د کولېسترول، د ټرایګلیسراید، د داسې نور، مثلا بعضې نور دا په end point کې راځي. end point څه شی دی؟ مونږ چې کله دغه ریجنټ یا مواد کیمیکل چې مونږ استفاده کوو، مثلا د ګلوکوز ریجنټ دی، د کولېسترول ریجنټ دی، هر شی چې دا کله مونږ استفاده کوو، یوز کوو، د سره چې مونږ کوم سمپل واچو، سیروم 10 مایکرون یا هر څومره دا سیروم ور واچو دا ریجنټ ته، دا ریجنټ د سمپل چې دا ریجنټ سره تعامل کوي، دغه تعامل بیا وخت لري. یو وخت چې دا end point ده، یعنی له 1 دقیقې نه تر 10 دقیقو نه، له 10 دقیقو نه بعد چې هر څومره وي مشکل نه لري، یعنی end point دی، آخري نقطه هیڅ نه لري، آخري نقطه نه لري، یعنی له 10 دقیقو نه باید کم نه وي، او له 10 دقیقو نه چې ډیر وي وخت نه لري. مهم نه ده چې تر هر څو وخت پورې بیا تعامل تر 10 دقیقو پورې، له 10 دقیقو نه وروسته تعامل دریږي او دا نارملی که 10 دقیقې هم پرېږدي بیا هغه نارمل هغه خپل حالت کې پاتې کېږي. بل پوینټ ټو پوینټ چې ده، د دې تعامل خپل مشخص وخت لري، یعنی دې ته وایي چې مثلا له 2 دقیقو نه تر 15 دقیقو پورې چې هر څومره وخت کېښودل سي، له 15 دقیقو نه باید ډیر نه سي، د 2 نه تر 15 دقیقو پورې، یعنی د دې تعامل وخت چې ده مشخص معین وخت دی، یعنی پوینټ ټو پوینټ دی، یعنی له 2 نه تر 15 پورې، یعنی له 15 نه که چیرې ډیر هم پرېږدي دا تعامل ډیریږي یا هغه بیا د قابل قبول نه ده. نو مهم چې ده تر 15 دقیقو، له 2 نه تر 15 دقیقو پورې. او کینیټیک چې ده، او دا چې ده د هغه ټسټو لپاره استفاده کیږي چې هغه انزایمونه وي، یعنی د انزایمونو د مشخص کولو لپاره، لکه SGPT دی، یوریا ده، کریاتینین دی، خو داسې نور انزایمونه چې دي، هغه انزایمونه چې هغه انزایم مشخص کیږي، یعنی چې رنګ نه تولیدوي، د هغه ټسټو لپاره چې رنګ نه تولیدېږي. یعنی چې کله موږ سیروم په سمپل کې ورګډ کو، دا تقریبا 1 دقیقې لپاره دا ښه مکس کیږي چې هغه انزایمونه چې دي دا ښه حل سي په هغه موادو کې چې هلته په مشخص کېدو کې ډیر ښه وخت ونیسي، رنګ نه تولیدوي چې دا موږ پرېږدي یا تعامل نه کوي. هغه ټسټونو لپاره مشخص چې وایي چې تعامل نه لري، د هغه ټسټونو لپاره کینیټیک استفاده کیږي. دغه 3 میتودونه. السلام علیکم.